همیشه دی غواړم عنایت الهی که وکړې و ماته هدایت الهی که وکړې و ماته هدایت. د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. چاته چې الله وغواړي نو الله به هغه ته هدایت کوي، او د چا لارښوونه او هدایت چې الله ونه غواړي نو هغه به تل لپاره ګمراه او بدبخته وي. په مخکې خپرونه کې تاسې واورېدل چې هدایت ډیر قیمتي څیز دی، ډیر قیمتي شی دی. که د دنیا ټولې خزانې، د دنیا ټول امکانات یو انسان سره وي خو د هغه سره د هدایت خزانه نه وي، هغه بیا ناکام دی. او د ټولې دنیا او د ټولو کائناتو خزانې د هدایت د خزانې په مقابل کې هیڅ شی هم نه دی. دا تاسو په مخکینۍ خپرونه کې واورېدل. خو الله رب العزت د هدایت خزانه په خپل اختیار کې ساتلې ده. هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. په دې دنیا کې الله رب العزت هیڅ چاته د هدایت اختیار او د هدایت خزانه نه ده ورکړې. چاته چې الله وغواړي نو الله به هغه ته هدایت وکړي، او د چا ګمراهي چې الله وغواړي نو هغه به ګمراه کړي. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. چاته چې الله هدایت وکړي بیا څوک نشته چې هغه ګمراه کړي، او څوک چې الله ګمراه کړي بیا څوک نشته چې هغه ته لارښوونه او هغه ته هدایت وکړي. انبیا علیهم الصلاة والسلام هم د هدایت مالکان نه دي. اولیاء کرام همدارنګه ملائکې هیڅوک د هدایت اختیارمن نه دي، بلکې الله رب العزت مستقیما هدایت په خپل اختیار او په خپل قبضه کې ساتلی. الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام رالیږلي دي چې خلک د الله رب العزت دین طرف ته راوبلي، خلک د الله رب العزت د رحمتونو او د الله د عذابونو نه خبر کړي، هغوی ته ښه لاره او بده لاره دواړه ورښي. دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې دي، خو منل د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې نشته. ځکه که په نورو باندې منل دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې وای نو د ټولو نه به وړاندې خپل مور و پلار، خپل اولاد، خپل ورونه، خپل خاندان او خپل قوم ته هغو هدایت دولت ورکړی وی. ځکه چې هدایت ډیر قیمتي شی دی، او انسان سره چې کوم قیمتي شی وي انسان پوره دا کوشش کوي چې دغه قیمتي شی خپل مور و پلار، خپل ورونه، خپل اولاد او خپل دوستانو ته ورکړي. او حال دا چې د الله رب العزت کلام او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باندې ګواه دي چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام د غوښتلو او کوشش باوجود هم نه خپل اولاد ته هدایت کولی وشه، او نه خپل مور پلار او حتی ځینو نږدې دوستانو ته هم چې هدایت کولی ونشه. نو معلومیږي چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. انبیا علیهم الصلاة والسلام لارښوونه کوي خو په چا باندې منلی نشي. نو الله دی رب العزت چې دا هدایت د اخر په اختیار کې دی، موږ ته، زموږ کورنۍ ته او زموږ اولادو ته په نیکه لاره باندې هدایت وکړي. تاسې واورئ د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د زوی واقعه. حضرت نوح علیه السلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی.
چې هغه ته آدم ثانی لقب هم ورکړی شوی دی. نوح علیه السلام پوره 9.5 کاله خپل قوم ته د دین دعوت ورکوي. خپل قوم د الله رب العزت وحدانیت طرف ته رابلي. خپل قوم د الله رب العزت عبادت طرف ته رابلي. او نوح علیه السلام په داسې طریقه رابلي چې په ژبه ویل خو ډیر آسان دي، خو کول او ښودل ډیر مشکل دي. هر ورځ به نوح علیه السلام ودرېده او خپل قوم به الله طرف ته رابللو. په جواب کې به قوم په نوح علیه السلام باندې د کاڼو او د تیږو باران جوړ که. نوح علیه السلام به خلک او خپل قوم الله طرف ته رابله، د الله وحدانیت طرف ته به رابلل چې تاسې د بتانو عبادت پرېږدئ، فحشا و منکرات، ظلم او بدبختی پرېږدئ، یوازې د الله عبادت وکړئ چې هغه ستاسو مالک دی، هغه ستاسو خالق دی او هغه څوک دی چې د ستاسې د نفع او د نقصان مالک دی. په خپل قوم منځ کې به ولاړ و. قوم د دې پر ځای چې د نوح علیه السلام خبرې ته لبیک ووایي او د نوح علیه السلام خبره ومني، په نوح علیه السلام به د کاڼو باران جوړ که. نوح علیه السلام به په تیږو او په کاڼو ویشته. حتی تر دې چې نوح علیه السلام به په دې تیږو او کاڼو کې راګیر شه، نو جبرائیل علیه السلام به ماښام راته او نوح علیه السلام به د دې کاڼو او د تیږو نه راویسته. جبرائیل علیه السلام به راغی او نوح علیه السلام به د دې کاڼو د انبار لاندې نه راوچت که او د هغه پټۍ او مرهم به یې وکه او د الله په حکم به نوح علیه السلام فورا صحتمند شو. او چې کله به نوح علیه السلام ودرېده نو بیا به د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه کوله چې سبا ته زما وظیفه زما کار څه دی. جبرائیل امین به نوح علیه السلام ته عرض وکړه کوم کار چې تاسو نن کړی دی هغه وظیفه او هغه دنده به سبا هم کوئ. لکه څنګه چې نن تاسو باندې د کاڼو باران وشه او په کاڼو کې راګیر وئ، سبا به هم د خپل قوم په منځ کې درېږئ. هغوی به الله طرف ته رابلئ، هغوی به د الله عبادت طرف ته رابلئ. هغوی که هر څه هم ستاسو خبره نه مني خو تاسو به د دعوت لاره نه پرېږدئ. په 9 سپاره کې په صورت نوح کې الله رب العزت د نوح علیه السلام د دعوت ورکولو انداز موږ ته د نوح علیه السلام په ژبه نقل کوي. داسې وایي قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائي الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم. نوح علیه السلام فرمایی ربی انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الله رب العزت په خپل کلام کې د نوح علیه السلام د دعوت انداز موږ ته بیانوي. نوح علیه السلام د خپل قوم په بېقدري باندې افسوس سره د الله په وړاندې عرض کوي چې ای زما پروردګاره ما خو خپل قوم ستا طرف ته ستا وحدانیت طرف ته شپې او ورځې راوبللو او دوی ته مې شپې او ورځې دعوت ورکه، خو زما دعوت او زما رابللو دوی ته هیڅ کومه ګټه ونه رسوله الا فرارا، مګر دا چې دوی زما نه نور هم وتښتېدل. او نوح علیه السلام بیا هم بیانوي چې کله به دوی ما راوبلل د ستا طرف ته چې ته دیو ته بخښنه وکړي، دوی د شرک نه، د ظلم نه، د بدبختی نه، د بت پرستي نه لاس واخلي، یوازې ستا وحدانیت اعلان وکړي چې ته دیو ته بخښنه وکړي. نو چې کله به دا دعوت ما دوی ته ورکوه دوی به د خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې تیرې کړي تر څو چې زما آواز وانوري. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، خپلې ګوتې به په خپلو غوږونو کې تیرې کړي او خپلې جامې به یې ټولې کړي او زما نه به وتښتېدل او هغه تکبر به دوی اختیاروه. او همدارنګه نوح علیه السلام وایي چې ما په ډیر آزاد میدان کې په عامه ټولنه کې دوی ستا طرف ته راوبلل او همدارنګه د یو کس کور دروازې ته لاړم هغوی مې ستا طرف ته راوبلل، خو دوی هیڅ کله زما دعوت قبول نه که. حتی زما زوی هم چې کله د الله عذاب په هغه قوم باندې راغی
نو د نوح علیه السلام زوی هم هغه قوم سره هلاکیږي او الله یې غرقوي. نو قدرمنو اوریدونکو، نوح علیه السلام ډیر محنت او ډیر کوشش وکړ چې 9.5 کاله موده کې نوح علیه السلام باندې صرف 80 کسانو ایمان راوړی و چې خپل حقیقي زوی هم مسلمان نشه. که په یو کال کې یو سړی مسلمان شوی وی هغه به 9.5 کسان شوي وی، خو د 80 کسانو نه زیات راوي نه بیانوي. نو که هدایت د حضرت نوح علیه السلام په قبضه کې او په اختیار کې وی نو ټول قوم به مسلمان جوړ کړی وی. کم از کم خپل حقیقي زوی ته خو به هدایت کړی وی. نو معلومه شوه چې هدایت د الله په ولکه کې دی، هدایت د الله په اختیار کې دی، بل څوک د هدایت اختیار نه لري. همدارنګه حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر لوی عظیم الشان پیغمبر تیر شوی چې تاسې په خپرونو کې د هغه ذکر اوریدلی. د ابراهیم علیه السلام پلار بت تراش و بتان به جوړول او خرڅول به یې. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په سمه لاره راوستلو دپاره ډیر کوشش کړی و چې په 14مه سپاره کې په صورت مریم کې په 3مه رکو کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام د دې دعوت ذکر کړی موږ ته. په 4 ځای کې وایي چې ای زما پلار جانه، ای زما پلار جانه، ای زما پلار جانه. خو لاکن الله د ابراهیم علیه السلام د پلار لارښوونه نه وه غوښتې. داسې ورته یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنک شیئا. ای زما پلار جانه، تو ولې عبادت کوي د هغه بتانو چې هغه اوریدلی هم نشي، هغه څه شی لیدلی هم نشي او ستانه د څه دفاع هم نشي کولی. او بیا ورته وایي چې یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ای زما پلار جانه، د الله د طرف نه ما ته علم نبوت را کړ شوی، ما ته علم هدایت را کړ شوی. هغه څه چې الله هغه تا ته نه دی درکړی نو ته راشه زما تابعداري وکړه، زه به تا ته سمه او مستقیمه د جنت لاره در وښیم. او بیا ورته څه وایي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای زما پلار جانه، ته د شیطان عبادت مه کوه، د شیطان تابعداري مه کوه، ځکه شیطان د رحمان نه نافرمانه دی، د الله نه نافرمانی کړې نو که ته د شیطان تابعداره شي ته به هم د پروردګار نافرمانه شي. او بیا څه وایي په 4م ځل یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ای زما پلار جانه، که ته د شیطان ومنې زه ویریږم چې تا ته ونه رسیږي عذاب د رحمان د الله د طرفه نو ته به شیطان دپاره ولی او دوست شي. څومره د درد نه ډک انداز دی، بار بار فرمایي یا ابتی یا ابتی یا ابتی. ای زما پلار جان. د دې انداز تقاضا خو دا وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په جواب کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار زړه نرم شوی وی او د دې دعوت باندې لبیک ویلی وی، یا کم از کم په جواب کې نرمه لهجه استعمال کړې وی چې د یا ابتی په جواب کې یا بنیه ویلی وی چې ای زما زوی جانه. خو قرآن فرمایي چې د حضرت ابراهیم پلار یعنی ابراهیم ستاسو پلار تاسو ته په دې دعوت باندې لبیک نه وایي او په دې کې نرمه لهجه هم نه استعمالوي. د ابراهیم پلار ابراهیم ته څه وایي؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی ملیا. هغه پلار ورته وایي ابراهیمه آیا ته ما د خپلو معبودانو نه اړوونکی؟ که ته منع نه شوې نو زه به تا سنګسار کړم. دا د پلار جواب. الله دې موږ ته هدایت وکړي. نو به هر حال قدرمنو اوریدونکو، خلاصه دا ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د ډیر محنت او کوشش باوجود د دې پلار مسلمان نشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په میدان حشر کې به ابراهیم علیه السلام عرض وکړي چې ای زما پروردګاره، ستا وعده ده چې تا ما سره وعده کړې چې تا به زه نه رسوا کوم. د دې نه به زیاته رسوایي څه وي چې نن به زما پلار د ټولو خلکو په وړاندې دوزخ کې غورځېږي. دغه وخت به د دې پلار شکل او جسه الله مسخه کړي او د یو زناور په شکل کې به الله هغه جهنم ته وغورځوي. دا د دې لپاره چې خلک هغه ونه پیژني، ځکه چې د رسوایي دارومدار په شناخت باندې دی. هر کله چې شناخت پاتې نشي نو کوم شی چې په جهنم کې غورځولی شي بیا به د زوی د رسوایي په خطره پاتې نشي. نو معلومات نه کیږي چې کوم شی په جهنم کې وغورځولی شي. نو که هدایت
د ابراهیم علیه السلام په اختیار کې وی نو خپل پلار ته به ضرور هدایت ورکړی وی. نو معلومه شوه چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. بیانول خو د پیغمبرانو په اختیار کې دي چې خلک د الله دین طرف ته راوبلي، خلک د الله وحدانیت طرف ته راوبلي، خو منل د پیغمبرانو په اختیار کې نشته دی. نو الله رب العزت دې په خپل فضل او په خپل کرم سره موږ ته، زموږ کورنۍ ته او زموږ ټولنې ته د نیکو هدایت وکړي تر څو چې الله زموږ نه راضي شي. همدارنګه هدایت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې هم نه و. د مکې خلک محمد رسول الله د الله طرف ته رابلل او د دې په رابللو کې ډیر زیات کوشش وکړ، ډیر تکلیفونه یې برداشت کړه، خو بیا هم هغوی مسلمان نشو اکثر. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی د مسلمانېدو ډیر غم و. رسول الله په زړه کې ډیر زیات غمجن و چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي. الله رب العزت ورته څه وایي؟ لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین په صورت شعراء په 19مه سپاره کې په اوله رکو کې لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین. الله ورته وایي آیا تاسو به د دوی په نه ایمان راوړلو خپل ځان په هلاکت کې اچوئ؟ او په صورت کهف کې الله ورته څه وایي؟ فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای زما محبوبه، تاسو ته د دوی د ایمان راوړلو دومره غم دی چې تاسو په خپل زړه کې دومره غمژن یاستئ چې تاسو به په دې غم کې خپل ځان هلاک کړئ. نه، هدایت د ستاسو په الله په لاس کې نشته، هدایت د الله په لاس کې دی. چې الله د چا هدایت وغواړي نو هغه ته به الله هدایت کوي، او د چا هدایت او لارښوونه چې الله ونه غواړي هغه به ازلي بدبخته وي او ګمراه به وي. تاسو وګورئ ابو طالب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتره دی. تقریبا د 40 کالو نه زیات ابو طالب د رسول الله حمایت کوي او د پوره مکې خلکو سره ابو طالب دښمني کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر کوشش وکړ چې ابو طالب مسلمان شي، خو ابو طالب ته بیا هم هدایت میلاو نشي. د ابو طالب د زنقدن وخت و آخري شیبې وې. د مرض په بستره باندې پروت و. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله د هغه عیادت دپاره ورغی چې د هغه پوښتنه وکړي. رسول الله یې سر ته کښېناستو او هغه ته یې وفرمیل چې ای زما تره، ای زما کاکا، ستا د مرګ وخت نږدې دی. که تاسو په تیزه کلمه نه وایئ نو زما په غوږ کې کلمه ووایئ چې سبا د قیامت په ورځ زه د دې خبرې بهانه جوړه کړم او ستاسو شفاعت د الله په دربار کې وکړم. ابو طالب جواب ورکوي زه خبر یم او ما ته پوره یقین دی چې زما د وراره دین رښتیا دی، خو که زه د مرګ په وخت کې کلمه ووایم نو د قریش پوره خاندان به شرمنده شي چې د دې سردار د مرګ د یېرې نه کلمه ویلي. لکن اخترت النار علی العار، ځکه د کلمې د نه ویلو په وجه جهنم ته غورځولی شم، دا ما ته منظوره ده، خو عار او شرم ما ته منظور نه دی. دا د ابو طالب خبره ده. ابو طالب د ایمان نه بغیر وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخته صدمه رسیږي او غم رسیږي. یو دا چې ترې وفات شوی، هغه د رسول الله حمایت کوه، او دویم دا چې د کفر په حالت کې وفات شوی. نو رسول الله پریشانه شو. الله پاک د عرش معلا د بلندینه محمد رسول الله ته د تسلي دپاره قرآن کریم کې دا آیت نازل که انک لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشاء. ای زما محبوبه، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې هغه تا ته ډېر ګران ده چې ستا تره دی. ولکن الله یهدي من یشاء، الله هدایت کوي هغه چا هدایت چې پروردګار وغواړي. الله ورته فرمایي چې زما محبوبه، ستا مقام خو ډېر اوچت دی. په کومه ځمکه چې ته ګرځې د دغې ځمکې د زراعتو باندې زه قسم خورم، په کوم ښار کې چې ته اوسېږې زه د دغه ښار په کورونو او دیوالونو باندې قسم خورم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ای زما محبوبه، زه د مکې د ښار قسمونه په دې وجه نه خورم چې په دې کې د بیت الله نظارې موجودې دي چې د دې سره د حضرت ابراهیم یادونه تړلي دي.
ای زما محبوبه زه د مکې د ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم چې په دې کې د آب زمزم چینه موجوده ده چې د دې سره د حضرت اسماعیل ذبیح الله یادونه تړلي دي. ای زما محبوبه زه د مکې ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم چې په دې کې صفا او د مروه غونډۍ موجوده ده چې د دې سره د حضرت هاجرې رضی الله عنها یادونه تړلي دي. وانت حل بهذا البلد، ای زما محبوبه زه خو د مکې ښار باندې ځکه قسمونه خورم د دې لپاره خورم چې ته د دې ښار اوسیدونکی. نو رب د کائناتو وفرمیل انک لا تهدي من احببته، ای زما محبوبه ستا مقام خو ما د ټولو کائناتو نه اوچت کړی، خو د هدایت د خزانې مالک مې ته نه یې جوړ کړی چې ته څوک وغواړې او تا ته څوک خوښ وي ته هغه ته هدایت وکړې. ولکن الله یهدي من یشا، هدایت صرف زما په قبضه کې دی. زه چې څوک غواړم د هدایت دولت به هغه ته ورکوم. چې زما رضا وشي نو بلال حبشي به د حبشې نه راولم ستا غلام به جوړوم، او چې زما رضا وشي نو سلمان فارسي به د فارس نه راولم او ستا فرمانبردار به جوړوم. همدارنګه صهیب رومي به د روم نه راولم او ستا تابعدار به جوړ کړم. او زما رضا چې نه وي نو ستا د خپل خاندان خلک او ستا ترونه به ستا په ژبه تلاوت اوري او ستا معجزې به په خپله سترګو ګوري او هغه به نظاره کوي خو مسلمانېږي به نه. انک لا تهدي من احببته ولکن الله یهدي من یشا، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې تا ته ګران دی، بلکې هدایت د الله په قبضه کې دی، د الله په اختیار کې دی. څوک چې پروردګار وغواړي هغه ته به هدایت کوي. نو قدرمنو اوریدونکو هدایت د الله په لاس کې دی. الله دې په خپل فضل سره په خپل کرم سره اول موږ ته خصوصا ما ته هدایت وکړي، بیا وروسته د دې نه چې څوک زموږ خبرې اوري او دې ته متوجه کیږي په پوره اخلاص او صداقت سره اوري. زه هم د تضرع او د عاجزي لاسونه رب ته پورته کوم. تاسې هم په ډېر عاجزي سره د خپل د تضرع لاسونه الله ته پورته کړئ او د خپل رب نه د نیکې لارې هدایت وغواړئ، ځکه د دنیا ژوند ډېر محدود دی. خپل اولاد ته د هدایت لاسونه پورته کړئ، د هدایت غوښتنه وکړئ خپلو بچیانو ته، خپلې کورنۍ ته، تر څو چې په دنیا کې هم د عزت ژوند تیر کړئ او په آخرت کې هم. الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. شاد غواړم عنایات الهي کوکړې و ماته هدایت الهي کوکړې و ماته هدایت الهي. فریدا محمد نبی شاه مرسل، فریدا محمد نبی شاه مرسل، فخاطر د ابوبکر بازات الهی همیشه د غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی. فریدا عمر و عثمان کامل، فریدا عمر د عثمان کامل، فریدا عمر هم د عثمان کامل، فحرمات شاهی ولایات الهی ہمیشہ دی غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی. فدر کې دی پروت یم ګناهګار اوسې، فدر کې دی پروت یم ګناهګار اوسې، کواخلی لما دا خجالت الهی ہمیشہ دی غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی.
په محشر بګورم و تور مخ د ځانته په محشر بګورم و تور مخ د ځانته ندامات بروزی قیامت الهی همیشه دی غواړم عنایت الهی همیشه دی غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی نوایم توایم کوایم خطایم نوایم سوایم کوایم خطایم سراسر بهائی ملامت الهی همیشه دی غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی کوکړې و ماته هدایت الهی همیشه دی غواړم عنایت الهی کوکړې و ماته